نو دا جهالت دی او جهالت نه اسلام ډډه کړې ده. مسلمان سړی باید جاهل نه وسی. صحیح ده؟ دا دویمه خبره. او اخیره دا ده د افغانستان خبره کوو. د افغانستان د بیرغ یا د افغانستان ولس سره زمونږ مینه، حسیب سره زمونږ مینه غاړه وتل. دا یاد وساتئ چې زه همیشه د هشنغر افغان یم. د چارسدې د هشنغر افغان ما ځان ته ویلی دي. ما ځان ته د لغمان، د کونړ، د ننګرهار افغان نه دی ویلی. خو په افغانیت کې بیا ابدالي بابا دا ټول ځمکه موږ ته په شریکه رابللې ده، امونه تر اباسین پورې. اوس دا سیاسي نظام مثال طالب دی، زما سیاسي نظام پنجابی دی، نو تم غلامې زم غلامې ما. خو په افغانیت کې د امو تر اباسین ځمکه چې ده، د امو تر اباسین ځمکه چې ده، دا په افغانیت کې زما شریکه ده. نو که د کونړ نه یو سړی راځي هشنغر هغونه د هغې سړي دی سوره چې هشنغر زما دی. که زه کونړ ته ځم کونړ هغونه زما دی سونه چې هشنغر د هغه دی. دا د زمونږ د افغانیت فلسفه ده. په دې فلسفي بنیاد باندې د درې رنګه بیرغ سره زمینه کومه. د دې فلسفي په بنیاد باندې حسیب سره او د افغانستان ولس سره زمینه کومه. د دې په فلسفي بنیاد باندې په کوزه پښتونخوا کې زه هغه خلکو سره جنګیږم کوم خلک چې وایي موږ افغانان نو، د افغانیت نه انکار کوي. چې هغې ته به د برې پښتونخوا نه خلک راتلل ورته به یې ویل تاسو افغانان یې، او هغې به سپکاوي کولو کنځل کولو. زه په منځ کې ودرېدم چې د برو پښتنو بېعزتي ونه شي، د افغانیت تذلیل ونه شي. افغانانو ته څوک سپک ونه وایي، که لر دي او که بر دي. کم خلک چې پنجاب برین واش کړي دي راځي افغانیت ته پښتونولۍ ته کنځا کوي. زه په منځ کې ودرېدم. نو زه اوس په دواړو ځینو کې دښمن یم. ستاسو بس دښمني، ستاسو خو دغه یو دښمني ده بس په خپل سیمه کې، بس دغه یو طالب سره دښمني ده یا نظامی سره دښمني ده. زما څلور وړو طرف ته دښمني ده. زما طالب سره دښمني ده، زما پنجابي سره دښمني ده، زما په لر کې ځوانانو سره دښمني ده، زما په بر کې ځوانانو سره دښمني ده. په یو دښمنۍ ساتلو باندې خبره په څلورو پنځو دښمنۍ باندې زه ولاړ یم. لږ د خبر را لنډه کوي، زه غواړم در سره وغږېږم. مخکې نورم در سره وغږېږم. ته داسې ډېر اوږد غږېږې حمزه. ورږې پلیز خسته کن کېږي. ګوره سیاسي تغییرونه داسې راځي برمل صاحب چې تغییرات لکه یو میاشت مخکې تا زمونږ پیغمبر او اسلام ته کنځلې کړي دي، اوس ته زما د پیغمبر او اسلام په دین باندې راغلی. بالکل. اوس زه ستا هغه ویډیوګانې وچلوم چې برمل صاحب تا خو زمونږ پیغمبر ته کنځل کړي. یعنې تاسې منئ هم زه منم چې دې وخت داسې ما ومنله. زمونږ صحابو ته سپکې بدې ردې ویلې دي. ولې ویلې مې بالکل مې ویلې دي، پکې مننه نه یم. نو دا عملونه خو زمونږ نرتوب کم ځای کې دی برمل صاحب. زمونږ نرتوب دا دی چې موږ د سړي تاریخ ته نه ګورو، ځکه تاریخ کې هر چا نه کړنې کېږي، هر چا نه بدې کېږي، هر چا نه کوي کېږي. تقریبا زه پوه شوم. یعنې تاسې یو ډول تاسې ومنله په اوسني وخت کې تا اسلام قبول کړی دی، ستا په تېرو ټولو کړنو باندې مه اوبه واچوئ. زه مسلمان دی، زما ورور دی، که سبا پې سخته راغله، که سبا پې مشکلات راغله، زما ورور دی مسلمان دی. ګوره حمزه اوس یو څو خبرې کوو. برمل صاحب ژوند صرف په سیاست نه تېرېږي، ژوند په نرتوب هم تېرېږي. بالکل. عقل خو به هر څوک وایي، کتابونه به هر څوک وایي، خو دا نرتوب چې دی دا په ډېرو لږو ځوانانو کې. صحیح ده. کوم تاسو خبره کولی شئ. کور ودان اول خو حمزه صاحب زه په دې خوشحاله شوم ستا وویلې چې یو وخت کې دا ودې منله چې یو وخت کې تاسې ځان افغان نه بلل، په داسې حال کې چې افغان وي وروسته متوجه سوي. خو خدای دې وکړي چې دا خبره دې سمه وي، ځکه د تاسو کوم ټایم وښو په 2018 کال نه را دې خواته 10 کال نه را دې خواته ستاسې افغان سوي. مګر ما بحث د سره په 2023 کال په سر کې کړی و، تاسې دا خبرې ماته کړی. خو دغه خبر نه زه تېر یم. یو بله خبره حمزه صاحب، اوس چې موږ تاسې افغانان یو، موږ ته په کار څه شی دي چې موږ یو بل اوس ته حاسب ته څه مشوره راکوې؟ که زه تا نه یو مشوره حاسب ته وغواړم، که چېرته حاسب د یو افغان له منلو انکار وکړي، چې افغان د دی له منلو انکار وکړي، ستا افغان ده، ته ته څه مشوره ورکوې؟ یا خو زه په سوال پوه نه شوم. تاسو یو څوک د افغان ده، افغان ده، د افغانستان ده، په افغانستان کې اوسېږي، دا اوس کې فعال ده، خو دغه حاسب یې په حیث د افغان له افغانیته وباسي که نه؟ حاسب ووایي چې دا افغانان نه دي، ده ته څه مشوره ورکوې په حیث د یو افغان؟ دغه جواب به زه حسیب دپاره د ټول ولس دپاره ووایم چې
اول کې انسان ته مهم خپل سیمه ده، د سیمې نه پس خپل ولسوالي ده، د ولسوالي نه پس خپل وطن دی. نو اوس هر سړی چې دی هغه د خپل سیمې دفاع دپاره ولاړ دی که ولاړ نه دی. زه به خپلې سیمې ته ګورم، زما سیمه هشنغر ده، بیا زما خیبر پښتونخوا ده. نو زه به ودرېږم چې زما ته نقصان د کوم ځای نه رسي. آیا زما دې سیمې ته نقصان بر پښتون رسي؟ که بر پښتون رسي زه د بر پښتون خلاف ودرېږم، که پنجابي رسي زه د پنجابي خلاف ودرېږم. دا ښه خبره شوه. زه د انګریز خلاف ودرېږم. یو ځای کې حاصل وایي ورګه جواب وره. خو مهم شی دا دی چې زمونږ ولس که لر دی او که بر دی د هغې د محبت نه زیات نفرت خوښېږي. که چېرې زه اوس کېناستم حسیب سره او حسیب ته ما ویلې چې زه پاکستانی یم او په تا داسې وکړم په تا داسې وکړم، ما سره تیاري دي او داسې مې دکې وکړل، ولس به دا ډېر زیات خوښوي په لر او بر کې. زه به په پاکستان کې د ټولو نه مهمه شخصیت وم، په خدای که ما ته چا جواب راکولی شو، صحیح ده که نه؟ دا څومره څېړنه چې زه کوم، ما به داسې دلایل روباسل، ځان نه به مې جوړوله چې تاسې هغسې، صحیح ده؟ نو زه به ما به دونه ګټه کړې وه، دونه ګټه چې حیران شوي به وای تاسو. زما به اوس په میلیونونو فالوور، زما به کاروبارونه اولنۍ خبره چې د محبت پیغام چې دی، د محبت پیغام، ورګې پلیز، د محبت پیغام چې دی هغه څوک نه ورکوي. د محبت پیغام زه راغلم حسیب سره مثال کېناستې دم حسیب ته مونږ خبرې کوو د اطلاع نشي ګوره دا چې ور سٹارټ شي بیا خپلې خبرې کوي. ستا په دغه خبره کې لږ سوال نه وکړی د کوزې پښتونخوا پښتنو ستونزې هم زمونږ اوس زه او حسیب موږ د نفرت پیغامونه خپرو کوو. د نفرت پیغامونه ولس ته زیات خوښېږي. دا زمونږ د ولس سایکولوژي ده. مینه ورکول زمونږ حسیب جان ګوره یو خبره درته وکم، د کومې خبرې د کنسرنز چې برمل سره و هغه درته کلیر سو، ته نه درلودله کلیر سو. زه خو غواړم دا لایف پرېږدم او دې لایف نه اوس کیسې شروع شوې. ما ته کلیر سو هغه خبره دی، حمزه په اړه کلیر سو راته. خو حمزه سره زه تا په اړه څو خبرې کوم. زه یوه خبره کوم، ګوره د حمزه ته زه یوه خبره کوم برمله. ګوره دغه تیښته، ګوره دلته خپلې خبرې وکړي بیا منډې وهي. یوې خبرې غوږ ونیسئ. ګوره حسیب خانه ګوره موږ صبر وکړه. یوه خبره زه کوم بیا به ولاړ شي. وسړیه اول خو موږ دغه نه مننه نه کوو، له حمزه نه دا مننه نه کوو چې پخوا د افغانان په سود په خوله وهل، خوله دې پرې ماتوله، نن یې پرې نه ماته پوه شوی، ډېره مننه. دا مننه چې موږ نه کوو، خو په دې خوشحاله یو چې دی نن دا کار نه کوي او دی ځان یو ښه افغان بولي. دا ښه خبره ده. خو د دې په ځای چې دلته راشي او ستا تر څنګ کښېني په طالبانو بد وایي او ما او طالب سره وجنګوي، د دې په ځای که دی د هماغې ګلخانانو سره کښېني او یو څو ګلخانان له دې راوګرځوي چې په نور افغانانو خولې ماتې نه کړي، دا به ښه وي. او که دا به ښه وي چې ستا تر څنګ ناست وي او په طالبانو پسې خبرې کوي. خیر طالب باندې ته نیوکې لري او که نه لري برمل؟ دې ته هم طالب سره په ډېرو ستونزو کې همغږی ورسره دی، په ډېر نیوکې صفت باندې د دې هم ګورئ تاسو په دغه ودرېږه یوه دقیقه یوه دقیقه. ګوره زه یوه خبره کومه، دغه حق که چېرته تاسو ځینې اخلئ چې ته ولې د بر وطن په حاکم باندې غږېږي، د بر وطن په ستونزو باندې غږېږي، دا اټ مینس چې ته په وچ لاس باندې دا خپل نه بولې، دا افغان نه بولې، ته ورته چې ته افغان نه یې. که یوه کرښه دغه د ډیورنډ کرښه یوه فرضي کرښه بولئ، دا پر موږ باندې یوه جبري کرښه وه، موږ ټول یو خلک یو، بیا پرېږدئ چې پر تا باندې نیوکه وکړي، پرېږده چې زه پرې نیوکه وکړم. دا اوس موږ په کوز وطن باندې خپل ملاحظات لرو، په مشرانو باندې، په همدې چکزي باندې، په دې نورو باندې. دا کار ولې موږ باید وکړو چې یو چا ته ته دا په مخ کې ورته بار سکېږدي چې د دې نه خواته حق نه لري چې وغږېږي. که افغان ورته وایي د لوی افغانستان دایي یې، خو بیا خو ته دا حق نه لري چې چا ته وایي چې په دې حق. ګوره دا خبره مو نه ده کړې چې ته دلته حق لرې په دې وغږېږه، په دې به نه غږېږي. موږ وایو چې د حمزه په څېر باندې هوښیار سړی باید په هغه ځای کې د کار واخیستل شي چې په کوم ځای کې په کار راځي. صحیح ده؟ حمزه چې نن له هغه فکر نه دې فکر ته ووښتی چې د حمزه په څېر باندې یو لس کسان نور هم دغسې پیدا شي. حمزه دې د حمزه په څېر 10 ملګري ډېر کړي، 100 ملګري دې هم د حمزه په څېر په کوزې پښتونخوا کې پیدا کړي.